پشتون ټایم کې مو په سلامونو هرکلی کوم. الله دې وکړي چې روغ او جوړ به اوسئ. ملګرو، نن د سره د پاکستان د کرکټ پخواني لوبغاړي شاهد خان افریدی په اړه معلومات شریکوم. د پاکستان د کرکټ پخوانی پښتون کرکټر شاهد خان افریدی په کور کې یو ځل بیا د الله جل جلاله رحمت پیدا شو او نوموړی شاهد خان افریدی هم په ډیره خوشحالي دا د خوښۍ خبر په خپل ټویټر پاڼه له خپلو خپلوانو او مینوالو سره شریک کړی. له دې نه مخکې چې له تاسو سره پوره خبر شریک کړم، که تاسو تر اوسه زمونږ چینل پشتون ټایم نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زمونږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. د پاکستان د کرکټ پخوانی پښتون لوبغاړی او کپټن چې له دې مخکې یې 4 لوڼې وې او زوی یې نه درلودل، نو دا ځل بیا الله تعالی شاهد خان افریدی د یوې خایسته لور پلار کړ او اوس دا د 5مه لور شوه. لور همیشه رحمت وي او هر څوک چې الله تعالی ته نږدې شي نو الله ورته لور ورکوي. لکه څنګه چې موسی علیه السلام له الله څخه پوښتنه وکړه چې الله له کوم انسان څخه چې الله راضي شي نو د دې څه نښه وي. الله تعالی وفرمایل د دې دا نښه وي چې زه به هغه کس ته لوڼې ورکوم. نوموړی شاهد خان افریدی دا خبره په خپل ټویټر نشر کړي او په ډیره خوشحالي له خپلو مینوالو سره د الله څخه د دې سترې تحفې مننه کړې ده او دا یې لیکلي دي چې له دې مخکې مې 4 لوڼې وې او دا مې 5مه لور شوه او د الله څخه ډیر منندوی او راضي یم چې له تاسو سره دا د خوښۍ خبر شریکوم چې 4 become 5. نو دا وه زموږ د نن ویډیو او د نن خبر. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ او د داسې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل پشتون ټایم خامخا سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.